جرير وغيرهما من اصحاب الاعمش الى اخره. دوی چرته لفظ د صوت په حدیث کې نه دی راغلی. خیر تاسو ما پرې د یو پټه په دې حدیث باندې چې کلی کلام کړی دی او د حدیث دی ضعیف فعل دی. یو ډېر کلی کتاب دی آیات الصفات و منهج ابن جریر. آیات الصفات او منهج ابن جریر کې دی حدیث ته ضعیف فعل دی. علامه بهقی رحم الله هم دې ته ضعیف فعل دی. همدغه حدیث کې چې کوم د امام بهقی نه کله نقل وکي ابن حجر نو د بهقی دا کلام بعینه په جلد نمبر 13 کې هم دغه باب د لاندې راولي. چې د باب د لاندې راولي نو بیا هم دغه د بهقی قول نقل کې چې نه حدیث ضعیف دی او د بهقی کوم قول چې راغلی دی چې دې صوت کې چرته هم صحیح حدیث نشته او تاسو چې بیا بل حدیث نقل کړ چې نه دو کې نو دې کې دوه لغات دي یو یونادي دي یو یونادا دي. دا کتابونه صرف د دې دي چې ویلي دي چې د یونادي نه دی یونادا دی الله आवाज نه کوي. ګوره تاسو ګورئ د حدیث کې راغلي دي چې نه دا او شنو دا وي ان الله یامرک التفات تا نه التفات راغلی د التفات مجاز دی چې حقیقت شته نه چې حقیقت بلاغت دی نه چې نو خو لکه ته چې کلام دی یو دی نه بل دی تاریخ مجاز شو کنه مقصد دې سره چې ته التفات کې د التفات څه وجه کلام وجه مجاز وي. التفات چې کې د التفات وجه مجاز وي چې ته زما کلام یو تی وي ستا کلام یې زی مجاز شو. تاسو زما خبره وره ان الله یامرک الله تاسو ته امر کوي. نو چې وایي چې الله تاسو ته امر کوي نو الله دا څنګه وایي چې په خپل نه دوه کې بیا وایي چې الله تاسو ته امر کوي. دې خیر دی تاسو خبرو په شخص مبارک ما خو څه نه کړ. زما دا دعوه ده چې په صوت کې چرته هم صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نشته. ته ما ته خو خیر دی. ګوره ستا دعوه په دوه قسمه باندې راغلی شیخ صاحب. یو خدا نه چې حرف ته او صوت ته او حرف ته صوت ته او حرف ته په صوت کې خو بلا سے گزاره وکې سبب پیدا کې خو په حرف کې بس کې ما ته داسې وایا چې کلام الله دا کلام الله د الله د طرفه حرف ته نو دا ما ته یو په صوت کې حدیث صحیح نشته. دویمه خبره نه دریمه خبره دې دا راغلی ده چې دا کوم حدیث ته په دې کې احتمالات دي. دا احتمالات چا ذکر کړی دي عبارتونه نشم راغسته. فتح الباری په جلد نمبر 13 559 صفحه کې ذکر کړی دي چې دا اصل کې ندا د الله تعالی طرف نه نه بلکې دا اوري راشه ناشنا خبره اوس په دا ولته ذکر شمه دا تهذیب الکمال نه تهذیب الکمال کی میزی دا حدیث بعینه ذکر کړ. تهذیب الکمال علا وره تهذیب الکمال کی میزی دا حدیث ته امام بخاری ذکر کړي فینادی دا اوس غوري جی ناشنا خبره دا پکې وره ښه اومدغه حدیث ته بخاری دی چې تاسو وې چې نه دو کی الله تعالی ندا چې کله الله تعالی کی نو امام میزی رحم الله په دې تهذیب الکمال کې ذکر کړی دی چې کله ندا او کی نو دا ندا ینادی منادین دو کی تهذیب الکمال له او باقاعده د ینادی المنادی فاعل رسله. تاسو چې ما خبره منادین څوک دی الله دې منادین فرشتي دي کړه یونادی منادین فرشتي دي کړه یاده کا څه چوکا یونادی منادین ندا په امر د الله دا منادین صفت موصوفه دا چې الله دا قلندر هر چې ګوي د دې دو ګوي قلندر سپ چې کله وشتلو کې نو غوړي ټیک می غوړي ها ته د ما کرامت سينو مری ګوره دا مجاز په حالت سره اي يامر من ينادي یعنی الله تعالی امر کوي ها کاستا چې دا ندا شو کوي. دا خبره به نه ابن قیم په کتاب الروح کې نقل کړی ده. دا راته ناشنا خبره کتاب الروح فینادی منادی ناجی نه ده ختم شوی دا داس په خلاف قاسم سبا مبارکه او کړه حدیث سوره الک صدر سپتمبر تاسو دریم ته زما پاتې کما ابن قیم په کتاب الروح کې نقل کړي صفات تشریح کړي د فینادی منادین د تشریح منادین څوک دی مفتی صاحب څوک منادین څوک دی منادین فرشتہ ده وی کړه فرشتہ او ابو ویلی دي چې فرشتہ نه دی حدیث کې شته فرشتہ نه نو ستا په دې حدیث کې دا چې دا الله دی خود دی الله سبحانه وتعالى ته زما کوم دی
فيناديهم بصوت نه فینادي الله يوم يحشر الله العباد نه ذکر دی نو په دې حدیث کې شته چې الله دی نو فينادي مخکې الله ذکر دی امام به حقی نقل کړی دی چې چرته هم داسې حدیث نشته چې د صوت نسبت الله ته شوی قرآن کشته کنيشته قرآن کشته نو کنيشته د حدیث ته ولې تخت قرآن ته واذ نادى ربك واذ وحديث کې غوته تحریف کې کنه حدیث کې غوته تحریف کې زما خو تاسو خبره په حدیث ته کړه ګوره په حدیث کې غوته تحریف کې زما کنه خبره په حدیث ته په حدیث کې اوس ته قرآن ته ولې زویم په حدیث کې تحریف کې په حدیث کې راغلی دی امام بهقي وایي چې داسې حدیث چې د صوت حدیث پرېږده بیهقي نظر ته خیال اوس کنه اوس فتح الباري وګوره فتح الباري وګوره فتح الباري بهقي پرېږده ګوره ابن حجر پرېږده نه او په شیخ عبدت سے فتح الباري کې دا راځي دا مفتی صاحب فتح الباري دا ټیک کنه جی فتح الباري دا دا خبره ټیک نه ده فتح الباري تاسو ما نه پکېږئ مو فتح الباري ته په مورچه کې راځي اوس ګوره واو بهقي پرېږده داري قطني پرېږده ما پسې روان شه تا پسې بس مفتی صاحب خبر دغه کېده زمونږ داوا د اسکولیان چې یو بل سره زیاتیو کې نو ایسو نه خبره ده مونږ داوا ده چې د رب العالمین आवाज هم شته او د رب العالمین حروف هم شته دا قران د حروفونو جوړ دی دا د الله د اصوات وکي او پیش وکړه تا تماسو ایتونه پیش کړ د قران کریم دا 1 2 3 4 5 6 7 8 ایتونو کې د الله ندا ذکر یونادي وای کړه ها حجی وره واذ نادى ربك معنا یو کذا د ندا متعلق وای چې هو الصوت واذ نادى ربك اسوره ورته ما حدیث ته نه پرې ندا متعلق وای چې هو الصوت او د صوت متعلق وای هو الهواء الله دا هوا ده یا رب العالمین دا جسمین اے د دې معنا وکړه جسمونو د وجه نه اے مفتی صاحب مفتی صاحب اوس وخت څه ده کنه د دوه جسمونو د وجه نه اے مفتی صاحب الله لپاره به جسم ثابت مفتی صاحب اے مفتی صاحب وقفو کې دا کنه نو زما خبره ولې درکې په حدیث کې ګوره تا په حدیث کې حدیث کې مبارکه یا سما رب یو خبره بل وقفو کې اصلي مقصد خو تا نه هر دی اصلي مقصد اصلي دا چې قران د مخلوق وایي هغه ناراضه دا کو چې دا یو زمون کارونه خرابوي دا زمون نمبر خرابوي کنه زمون نمبر خرابوي دا قران چې لفظي په دې کې حروف او صوت دی ٹھیک ده د قدر رب العالمین کلام دی جبريل د الله نه اوریدل او جبريل محمد رسول الله تراوړل جبريل الله نه څنګه اوریدل نزل به الروح الامين على قلبك نزل به الله الله صفت دی او د قدر الله صفت او جبريل الله نه څنګه اوریدل څنګه ما نه څنګه تاسو کې زه جبريل سره مجتمع څنګه تاسو دا یو جبريل الله څنګه چې اوریدل د الله کلام اوریدل دي ولی قران کې وکړه یو یا زما رب نو هم دلته خو تلل ته مې پرې دي ګورا دا تاسو چې قران کریم د الله کلام دی د الله کلام اوریدل کیږي مفتی صاحب جبريل څنګه اورید د الله کلام اوریدل کیږي د الله کلام څخه دا تاسو ته نه وایي حکایات اولیاء ارواح ثلاثه اشرف علی تھانوی دی وای د قاسم نانوتوی خبره کوي فرمایا خواجہ احمد جام مستجاب الدعوات مشهور تھے ایک عورت ان کی خدمت میں اپنے نابینا بچے کو لائے اور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر پھیر دیجئے اور اس کے آنکھیں اچھی کر دیجئے اس وقت آپ پر شان عبدیت غالب تھی اس لیے نہایت انکسار کے ساتھ دور چلے تھے کہ الہام ہوا الہام کدا ویل شدی احمد جام تھا